ستړي مه شئ ګرانو ملګرو، ورونو، خویندو، څارونکو، لیدونکو، اورېدونکو، هیوادوالو، لروبرو پښتنو. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د پښتو د ژبدود یا ګرامر یو ډیر بل اړین سبق ښیمه، او هغه لوست دا دی چې موږ په تیر مهال کې کړ یعنی ورب له مفعول سره برابرو، او هغه هم د مفعول له جنس او شمیر سره. نو اوس تاسو ته په دې ویډیو کې هغه متعدي کارونه ښیمه چې په بشپړ تیر مهال کې له مفعول سره برابریږي، که هغه په شمیر وي او که جنس کې. متعدي کړ څه معنا لري؟ د دې لپاره باید تاسو هغه د کړ ویډیو هم وګورئ، او دلته یوازې یوه لنډه یادونه کوم چې څه ته وایي. متعدي کړ هغه کړ دی په پښتو کې، یعنی هغه فعل دی چې تل یو مفعول اخلي، لکه کول، خوړل، نیول، ښودل، وهل، لیدل او داسې نور. نو اوس راځو نورو بېلګو ته د متعدي کړونو او په بشپړ تیر مهال کې اړوو. نو که چیرې مفعول په جمله کې نارینه نوم وي او یو ګړی مفرد وي، بیا یې داسې اړوو، یعنی کول، یعنی د کولو اړون وکړ، خوړلو وخوړ، بیا ونیوه، وښود، ووهه، ولید، ورکړ، ولیږه، وکوت، ومنه، وبله او واخیست. او که مفعول نارینه وي خو جمع یعنی ډیر ګړی وي، بیا وکړل، وخوړل، ونیول، وښودل، ووهل، ولیدل، ورکړل، ولیږل، وکتل، ومنل، وبلل، واخیستل. او که مفعول ښځینه نوم وي او یو ګړی وي، بیا داسې راځي: وکړه، وخوړه، ونیوله، وښوده، ووهله، ولیدله، ورکړه، ولیږله، وکته، ومنله، وبلله، واخیسته. او که مفعول ښځینه نوم وي خو ډیر ګړی وي، جمع وي، بیا داسې په اوږده یې پاییږي، لکه وکړې، وخوړې، ونیولې، وښودې، ووهلې، ولیدې، ورکړې، ولیږلې، وکتې، ومنلې، وبللې او واخیستې. اوس راځو دغه هر یو په بېلګو کې کاروو چې تاسو یې په کارونه سم پوه شئ چې کړ څنګه برابریږي په تیر مهال کې له مفعول سره. لومړی بېلګه د کولو را اخلو. کول که نارینه وي یعنې وکړ، نارینه جمع وکړل، ښځینه یو ګړی وکړه او ښځینه جمع وکړې. لکه ما کار وکړ، د وکړ لپاره یوه بېلګه ما کار وکړ. دا کار یو نارینه نوم دی، یو ګړی دی، نو او په تیر مهال کې دی، نو وکړ راځي. او که ډیر وي، نارینه وي، لکه ما ډیر کارونه وکړل، بیا به وکړل لیکو. اوس د وکړه لپاره یوه بېلګه: ما یوه لیکنه وکړه. وبښه، د یوه پر ځای رانه یو لیکل شوی. لیکنه ښځینه نوم دی او یو ګړی دی، نو دا وکړه باید له لیکنې سره برابره شي. او که ډیرې وي، نوم ښځینه خو ډیرې وي، لکه په دویمه بېلګه کې ما دوې لیکنې وکړې. دوې لیکنې، لیکنې یعنې د لیکنه جمع ده خو ښځینه نوم دی، نو دغه وکړې به ورسره
برابروي. اوس راځو د خوړلو بشپړ تېل مهال اړون ته. د وخوړ بېلګه: ما یو انار وخوړ. انار نارینه نوم دی او یو ګړی دی، نو د وخوړ به راځي. که تاسو چیرې پوهیږئ نه چې یو نوم ښځینه دی او که نارینه، نو ستاسو لپاره تر ټولو اسان چل دا دی چې ویې پېژنئ چې یو یا یوه شمېر نوم یې تر مخ ته ودروئ. که یو ورسره جوړیږي بیا نارینه وي، او که یوه ورسره جوړیږي بیا ښځینه. یعنې که انار راواخلو، ته داسې نشې ویلی چې یوه انار، بلکې یو انار. اوس راځو د وخوړل بېلګې ته. ما 2 انارونه وخوړل. انارونه یعنې نارینه نوم دی او ډېر ګړی دی، نو وخوړل. اوس د وخوړه لپاره یو بېلګه: ما یوه مڼه وخوړه. مڼه ښځینه نوم دی او یو ګړی دی، نو وخوړه. او که ډېرې وي بیا ما 2 مڼې وخوړې. دلته بیا جمع شوه، د وخوړې به په اوږده یې لیکو. اوس د نیولو اړون په بشپړ تېر مهال کې. ونیوه لکه پاڅون یو ماهي ونیوه. ماهي نارینه نوم دی او یو ګړی دی، نو ونیوه په زورکي پای ته رسېږي، ونیوه. او که ډېر وي بیا داسې لکه لونګین 3 ماهیان ونیول. ماهیان د ماهي جمع ده، نارینه نوم دی، نو ونیول. اوس د ونیوله لپاره یو بېلګه: باز یوه سویه ونیوله. سویه یو ژوی یا حیوان دی چې رابټ په انګریزي کې ورته وایي. نو دا سویه ښځینه نوم دی او یو ګړی دی، نو ونیوله راځي. او که ډېرې وي بیا داسې وایو چې باز 2 سویې ونیولې. یعنې ښځینه یو ګړی کې کړ تل په زور پای ته رسېږي، لکه ونیوله. او په ډېر ګړی کې د ښځینه بیا په اوږده یې پای ته رسېږي، یعنې ونیولې. دا تل داسې وي په ښځینه جمع کې او یو ګړی کې، او همدارنګه په نارینه جمع کې تل لام په پای کې ورکول کېږي. اوس راځو د ښودلو اړون ته چې په بشپړ تېر مهال کې څنګه اړول کېږي. وښود، وښودل، وښوده او وښودې. هغه ما ته یو کتاب وښود. دا یو کتاب دا نارینه نوم دی او یو ګړی دی، نو وښود. او که جمع وي د نارینه نوم، لکه هغه ما ته 2 کتابونه وښودل، نو بیا به وښودل لیکو، یعنې په لام به یې پای ته تل رسوو. اوس د وښوده بېلګه: هغه ما ته خپله کتابچه وښوده. کتابچه ښځینه نوم دی، یو ګړی دی، نو وښوده، یعنې په زور به یې پای ته رسوو. او که جمع وي لکه هغه ما ته خپلې کتابچې وښودې. کتابچې د کتابچه جمع ده، نو د وښودې به په اوږده یې لیکو. اوس راځو د وهلو کړاوونو ته په بشپړ تېر مهال کې. ووهه، ووهل، ووهله، ووهلې. لکه اباسین یو هلک ووهه. هلک یو نارینه نوم دی او یو ګړی دی، نو ووهه راځي. 2 هلکان وي بیا داسې وایي چې اباسین 2 یا ډېر هلکان وي. اباسین 2 هلکان ووهل. د نارینه جمع لپاره تل لام راځي، یعنې. او د نارینه یو ګړي لپاره ځانګړې قاعده نشته په پښتو کې. کله په زورکي پای ته رسېږي او کله په بېواک غږ. خو نارینه جمع لپاره تل دا قاعده ده چې په لام پای ته رسېږي. اوس بلې بېلګه د ووهله لپاره
زرین منډه ووهله. منډه ښځینه نوم دی او یو ګړی دی نو ووهله په زور باندې. او که ډېرې وي زرین منډې ووهلې. منډې د منډه جمع ده او ښځینه نوم دی نو ووهلې په اوږده یې لیکو. اوس راځو د لیدلو اړون ته. یعنې ولیده، ولیدل، ولیدله، ولیدلې. لکه باریال پر سړک یو نامعلوم سړی ولیده په زورکي. او که ډېر وي باریال پر سړک دوه نامعلوم سړي ولیدل. زرغونه په بڼ کې یوه زرکه ولیدله. زرکه ښځینه نوم دی او یو ګړی دی نو ولیدله به په زور پای ته رسوو. او که جمع وي بیا داسې وایو چې زرغونې په بڼ کې دوې زرکې ولیدلې. جمع یې شوه نو په اوږده یې به یې لیکو. اوس د ورکولو اړون په بشپړ تېرمهال کې. ورکړ، ورکړل، ورکړه او ورکړې. لکه توریالي هغه ته یو پنډوسکی ورکړ. پنډوسکی نارینه نوم دی او یو ګړی دی نو ورکړ. توریالي هغه ته دوه پنډوسکي ورکړل. پنډوسکي بیا نو جمع شوه نو ورکړل. هغه ځلا ته د ګلونو یوه ګېډۍ ورکړه. یوه ګېډۍ ښځینه نوم دی ځکه چې په ښځینه یې پای ته رسېدلی هم دی نو دا ورکړه به په زور پای ته رسوو. ورسره برابروو به یې. او که جمع وي لکه هغه ځلا ته د ګلونو دوې ګېډۍ ورکړې. نو دلته به بیا ورکړې په اوږده یې لیکو ځکه چې د ښځینه نوم جمع ده. اوس راځو د لیږلو اړون ته په بشپړ تېرمهال کې. ولیږه، ولیږل، ولیږله او ولیږلې. لکه ما هغه ته یو انځور ولیږه. انځور نارینه نوم دی یو ګړی دی نو ولیږه. ما هغه ته څو انځورونه ولیږل. دا یې جمع شوه ډېر ګړی نو ولیږل. زمرک ما ته یوه کیسه راولیږله. کیسه ښځینه نوم دی او یو ګړی دی نو راولیږله په زور باندې. زمرک ما ته څو کیسې راولیږل. دا یې جمع شوه نو راولیږلې په اوږده یې. اوس د کتلو اړون ته راځو په بشپړ تېرمهال کې. یعنې وکوت، وکتل، وکته او وکتې. لکه زرلښتې یو فلم وکوت. یو فلم نارینه نوم دی یو ګړی دی نو وکوت. زرلښتې دوه فلمونه وکتل. جمع یې شوه نو وکتل. تورزن یوه ویډیو وکته. یوه ویډیو ښځینه نوم دی یو ګړی دی وکته په زور باندې. تورزن ډېرې ویډیوګانې وکتې. ویډیوګانې د ویډیو جمع ده ښځینه دی نو وکتې په اوږده یې. که ستاسو پام شوی وي ورته نو په نارینه یو ګړی کې داسې قاعده نشته چې په کوم توري پای ته رسیږي. لکه په نارینه جمع کې تل په لام باندې، په ښځینه یو ګړي کې په زور باندې او په ښځینه جمع کې په اوږده یې باندې. همدا ډول قاعده د نارینه یو ګړي لپاره په پښتو کې نشته. تل بدلیږي. نو دا باید په یاد زده شي چې څوک پښتو زده کوي. اوس راځو د منلو اړون ته په بشپړ تېرمهال کې. ومنه، ومنل، ومنله، ومنلې. لکه اتل زما ځواب ومانه. ځواب نارینه نوم دی یو ګړی دی نو ومانه. که ډېر وي نارینه وي لکه اتل زما ځوابونه ومنل نو ومنل په لام باندې. ګلپاڼې د هغې خبره ومنله. خبره ښځینه نوم دی یو ګړی دی نو ومنله په زور باندې. ګلپاڼې د هغې خبرې ومنلې. خبرې د خبره جمع شوه نو ومنلې په اوږده یې باندې. اوس راځو د بللو
اوړون ته په بشپړ تېر مهال کښېني. وباله، وبلل، وبلله او وبللې. لکه ښوونکي زما ځواب ناسم وباله. ځواب نارینه نوم دی، یو ګړی دی، نو وباله. ښوونکي زما ځوابونه ناسم وبلل. دلته بیا جمع شوه. سرمشر د هغه مفکوره سمه وبلله. مفکوره ښځینه یو ګړی نوم دی، نو وبلله. سرمشر د دوی مفکورې سمې وبللې. مفکورې جمع شوه، ښځینه، نو وبللې. اوس راځو د دې لوست وروستي متعدي کړ اخیستل چې په بشپړ تېر مهال کې څنګه اړوو. واخیست، واخیستل، واخیسته او واخیستې. لکه ما یو ګاډی واخیست. ګاډی نارینه نوم دی، یو ګړی دی، نو واخیست. ما دوه ګاډي واخیستل، دی جمع شوه. هغه یوه بړستن واخیسته. بړستن ښځینه نوم دی، یو ګړی دی، نو واخیسته په زور باندې. هغه دوې بړستنې واخیستې. نو واخیستې دا چې بړستنې د بړستن جمع ده. نو دا و هغه ځینې ډېر کارېدونکي متعدي کړونه چې ما تاسو ته په بېلګو کې وړاندې کړل. نو تاسو یې له ځان سره په کتابچه کې ولیکئ چې زده مو شي. په ځانګړې توګه دغه نارینه یو ګړی برخې ته، ځکه چې دا قاعده نه لري. کله په بې واک غږ پای ته رسیږي او کله په زورکي پای ته رسیږي. او دا نور بیا یوه قاعده لري، لکه نارینه ډېر ګړی تل په لام پای ته رسیږي، ښځینه یو ګړی تل په زور باندې، او ښځینه ډېر ګړی تل په اوږده یې باندې. نو دا وه د متعدي کړنو برابرونه په تېر مهال کې له مفعول سره. هیله من یم چې څه مو ترې زده کړي وي. د مهربانۍ له مخې له نورو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. کور مو ودان، ښې چارې.